سلامونه خوږو ستړي مشي امیر بیقرار یم او دا وخت یو شاعر له بوزمه ثوابی ته ډېر د تکو تورو جادوګره او ډېر اعلی شاعر دی نو زه په دعوې سره یم چې دغه وخت به م قیمتي شي او ډېر خوند به درله درکړي نو راسره اوسئ قدرمنو ډېره ګرمي ده خو الله هم دې مل شي او راسره اوسئ ور روان یو ملګرو دغه ته راورسېدو جکیم اډې ته راورسېدو دلته د شوي اډې ګاډی دی د هغې ته خېږو راسره مل اوسئ ګز په سو دی ګام په سو دی سوداګره تا خرڅ کړی کام په سو دی سوداګره سلامونه خوږو ستړي مشي امیر بیقرار یم او دا وخت ثوابی ته راورسېدم د اختر علي اختر صاحب خواله نو خدای دې وکړي چې دغه شعرونه یې خوښ شي او زموږ دغه کړاو په ځای راشي نو راسره مل اوسئ اختر صاحب یو د لنډ بخر یو کیسه ده چې ارشاد چې تر فطرت قاعده کې پاتې شولو چې تر فطرت قاعده کې پاتې شولو هغه سړی فایده کې پاتې شولو او هغه د خپل دور زاهد و عابد هغه د خپل دور زاهد و عابد هغه په یو سجده کې پاتې شولو ډېر او دا غزل درته یم د کخر لاله غزل دی چې ګس په سود ګام په سود سوداګر او تل په سود بام په سود سوداګر ګس په سود ګام په سود سوداګر او تل په سود بام په سود سوداګر او راته ووایه رهبره نن وخت دی راته ووایه رهبره نن وخت دی او تا خرڅ کړی کام په سود سوداګر د جنت د مستو حورو په هوس کې د جنت د مستو حورو په هوس کې او د مستی انجام په سود سوداګر انګریزي ویسکي شراب بوتل په سود انګریزي اسلام په سود سوداګر ډېر انګریزي ویسکي شراب بوتل په سود او انګریزي اسلام په سود سوداګر د یوسف غونته کې سپین په اصل نسل د یوسف غونته کې سپین په اصل نسل او نن سبا غلام په سود سوداګر ډېر ښه دی اختر صاحب او د ملک پګړی په 100 روپۍ خرڅېږي د ملک پګړی په 100 روپۍ خرڅېږي او د جومات امام په سود سوداګر ډېر ښه دی دا بیا ووایه اختر د ملک پګړی په 100 روپۍ خرڅېږي د جومات امام په سود سوداګر او د کابل پسته په سود په لاهور کې د کابل پسته په سود په لاهور کې او د لاهور لیلام په سود سوداګر او د خرڅ نه دي مګر بیا هم په ارزښت کې د خرڅ نه دي مګر بیا هم په ارزښت کې د کخار پیغام په سود سوداګر ډېر ښه دی روغ لیوني څوک څوک دي روغ لیوني څوک څوک دي او تا چې مني څوک څوک دي حسن د فطرت څخه او مړه غني څوک څوک دي حسن د فطرت څخه مړه غني څوک څوک دي زه د باچا خان مرید ځان پیژني څوک څوک دي زه د باچا خان مرید او ځان پیژني څوک څوک دي بن په بن خواږه افغان بن په بن خواږه افغان دنګ دنګني څوک څوک دي بن په بن خواږه افغان دنګ دنګني څوک څوک دي لارو بر کې پوله شي دا مینځني څوک څوک دي لارو بر کې پوله شي دا مینځني څوک څوک دي او زه په پښتو ویاړ اختر نور مېړني څوک څوک دي ډېر ښه دی اختر رومال هغه غلامۍ به یې کولې د فرنګیو
مربع به اغستې زه هغه خانان یادوم چې خان اکثر د خر بچي خان اکثر د خر بچي خو پیسه ترېنه اس جوړ کي شیخ یې هم کوي صفتونه ترېنه اوږد او دس جوړ کي زاهد خو موړې ریا دی د تسبو نه جرس جوړ کي حق تلپي داسې بلا ده په بېوسو کې وس جوړ کي حق تلپي داسې بلا ده په بېوسو کې وس جوړ کي څوک د زرو په کاسو کې د تخار نه نجس جوړ کي څوک په نیش کې هم کانغ وي له دې خاور وطلس جوړ کي د غلام کلم کمال دی د شاهین نه ټپس جوړ کي او ټپس ته شاهین وایي د غانټول نه نرګس جوړ کي نو خدای دې چرې وصبر نه کي خدای دې چرې وصبر نه کي او چې د وس نه خوس جوړ کي څوک دوړې ولي اختره څوک شعور د ولس جوړ کي چې لا خو د لور غاښې تېره دي مټې شلې نه دي لا خو د لور غاښې تېره دي مټې شلې نه دي او لا خو د یوې پاله هغه شانتې مځکه شلوي لا د اوربشو د ډوډۍ نه زړه موړ شوی نه دی او لا د شړشمو ساک کې هغه شان مستي پرته ده لا پلار ته پلار او مور ته مور ویل کېږي دلته لا د ممي او د ډېډي تهذیب ته برن ولاړ یو مونږ هغه خلک یو چې ګټو باندې خوب کولی شو آزاد فطرت لرونو ځکه لیونتوب کولی شو په دې هیره منډی باندې مې یو لنډ غونته کې وړوکې غونته نظم لیکلی چې انسانیت ورکې بربند دی د لندن په شانتي انسانیت ورکې بربند دی د لندن په شانتي او شرافت ورکې د سترګو په ښکار نشي موندی د هوس غله ورکې په سپینه ورځ ډاکي غورځوي او د خپل کچه خصلت د خول نه فرار نشي موندی او مستی خو څه در باندې ستړي احساسونه خرڅوي د هوا لور د حیا واړه اندازونه خرڅوي یو خوا چې بانګ راولي لوړه د ماښام خوره شي بل خوا د ډول په تاب سندره د خیام خوره شي او د زړه چودون د علامو به درته څه ووایم سمه خپسه د وطن په دې نظام خوره شي د غزل درته وایم خو ما زمزمه که ارشاد بل سره ته یاد نه دي نو دغه کې درته وایم چې یو که د دین تشریح غلطه کوي یو که د دین تشریح غلطه کوي او بل د آیین تشریح غلطه کوي او ملا پې اور د خپل هوس سړوي ملا پې اور د خپل هوس سړوي او د مهجبین تشریح غلطه کوي او ماته د تیر سپرلی قاتله سړی ماته د تیر سپرلی قاتله سړی او نن د ګلچین تشریح غلطه کوي اوس خو به خود د شونډو ګڼ پرانیزو اوس خو به خود د شونډو ګڼ پرانیزو او د تور او سپین تشریح غلطه کوي او اختر زده کړي د مکان فلسفه اختر زده کړي د مکان فلسفه خو د مکین تشریح غلطه کوي یو بل غزل درته وایم چې ارشاد ملک د پښتنو لوټي میراث راله د پلار لوټي ملک د پښتنو لوټي میراث راله د پلار لوټي او څوک په قلم لوټي او څوک په دستار لوټي نو پاتې پر اخزن او پر رهبر کې فرق هیڅ نه دی پاتې پر اخزن او پر رهبر کې فرق هیڅ نه دی او یو به د په لار لوټي او بل به د په ښار لوټي نو ای د کلو خلکه لا تر کمې سادهګان به یو ای د کلو خلکه لا تر کمې سادهګان به یو هره قافله راله د خپل کلي سردار لوټي نو اوس خو د ګلمخو خوله کې ژبې ګڼې شوي دي اوس خو د ګلمخو خوله کې ژبې ګڼې شوي دي او تا به په اقرار لوټي او ما به په انکار لوټي څومره بې وسي ده د پښتون په سینه لبه ده څومره بې وسي ده د پښتون په سینه لبه ده خلک په تیاره لوټي خو مونږ سم په سار لوټي نو ته د کمې رالې ګوله ټول خلک دې ولوټو ته د کمې رالې ګوله ټول خلک دې ولوټو د ما خو یې محفل به د اختر خوږه شغار لوټي جوړې دې په سترګو کې چې بیا د رحم نښې دي جوړې دې په سترګو کې چې بیا د رحم نښې دي او دا خو د ستم نه پس د بل یو ستم نښې دي زه به ورکې څنګه د خنا رنګونه اچوم زه به ورکې څنګه د خنا رنګونه اچوم او ګوره په تصویر کې د تقدیر د قلم نښې دي او مونږ یې په سر د ټول مالت دشمني واغسته مونږ یې په سر د ټول مالت دشمني واغسته او دې کې لا اوس هم د یو مغروره صنم نښې دي او شیخه
د تقوا دعوه دې مه کوه یریږمه شیخه د تقوا دعوه دې مه کوه یریږمه او تا کې هم قدم په قدم شل د ادم نښې دي او هر چا په یو مخ باندې بلا مخونه واچول هر چا په یو مخ باندې بلا مخونه واچول نه خاندي اختر په څېرو د وخم نښې دي افضل صاحب زمونږ د دې سیمې ډېر لوی شاعر دی زمونږ د دې سیمې نه د دې لارو بر پښتونخوا ډېر د طنز و مزاح بابا دی د هغه کیسه ده چې ټایي مې غاړه کې سرباندې دله خو لا د جغه مې سر خوږ ایستی دی او پتلونه ستانه مې بس دا ګیله ده چې د پښتون نه دې پرتوګ ایستی دی او ماسټر صاحب بله وایي چې یو جومات کې خواران دربو کې ولاړو ګورم څه چې خان غوړولی جانماز دی ما وی خدای ستا د کوره چېرته لاړ شم دلته هم محمود ایاز په جنت کې به پښتو حورو ته وایم په جنت کې به پښتو حورو ته وایم او په پښتو کې به درخو حورو ته وایم په جنت کې به پښتو حورو ته وایم په پښتو کې به درخو حورو ته وایم او زه د لنډ بخر غزلې په پښتو کې زه د لنډ بخر غزلې په پښتو کې او قد قامت کې به اوږدو حورو ته وایم چې د ژوند پل صراط باندې ورتیر شم چې د ژوند پل صراط باندې ورتیر شم مرګه ستا به د ترخو حورو ته وایم او لیونی نه یم چې بیا پسې غنم خورم لیونی نه یم چې بیا پسې غنم خورم د انګورو د اوبو حورو ته وایم او د وصال مازیګري را باندې کات شو د وصال مازیګري را باندې کات شو د دینور د ډوبېدو حورو ته وایم او زما تن د ماتولو باندې پرېږدي زما تن د ماتولو باندې پرېږدي زه اختر به د روجو ورته وایم د قبر نه کږه خو په لاره شوه که نه د قبر نه کږه خو په لاره شوه که نه بې ذوقه د پښتو ادب هنداره شوه که نه او د ستر بابا د فکر تر مکتبه پورې راله د ستر بابا د فکر تر مکتبه پورې راله او د لوړې عقیدې په کت چناره شوه که نه او ما نوې باچاخانه چې ستا ستړي هسې نه دي ما نوې باچاخانه چې ستا ستړي هسې نه دي د قام او د ملت منځ کې ریباره شوه که نه او د وړه وحشتونو په ضد ودرېده او خاندي د وړه وحشتونو په ضد ودرېده او خاندي او قاضي او ماشومه و غداره شوه که نه د وړه وحشتونو په ضد ودرېده او خاندي قاضي او ماشومه و غداره شوه که نه او زما د وطن لور و پښتنه وه نو صاحبه زما د وطن لور و پښتنه وه نو صاحبه قلم سره راووته تیاره شوه که نه او سره د دې چې لارې ترخګرو وي نیسلې سره د دې چې لارې ترخګرو وي نیسلې بېداغه و انور چاته بیداره شوه که نه او اختره پیر روخان ورته په یادو باندې یادو اختره پیر روخان ورته په یادو باندې یادو د پیر بابا د چڼو نه هوښیاره شوه که نه زه په خپله زمانه یم ما نه روکې زمانې زه په خپله زمانه یم ما نه ورکې زمانې ما به اورې ما به لولې ما به سپړې زمانې په سوري سوري صادر کې د پیړو نه را روان یم په سوري سوري صادر کې د پیړو نه را روان یم په غلبیل سینه کې ما ساتلې زمانې او زه ګلرنګه سباون له د ډیران په سر وده شوم زه ګلرنګه سباون له او د ډیران په سر وده شوم ما جړلې زمانې وي ما خندلې زمانې د چتراله تر بولانه د خیبر نه تر پامیره امنیت ته پسخېدلې بوږنېدلې زمانې او تا ته نه یادېږي پرېږده اوس سپین ږیرې شو بوډا شو تا ته نه یادېږي پرېږده اوس سپین ږیرې شو بوډا شو د اختر په هر قدم به ودرېدلې زمانې مننه بقرار صاحب ډېره مننه الله هم ډېر خوشحاله کړه ډېره مننه ډېره ګرمي ده او ډېر وخت هم او تاسو ډېر د بیرته نه راغلي یې الله هم خوشحاله زه ستاسو د مننې الفاظ را سره نشته او تاسو د پښتو ادب دپاره به لاس ستړي کوئ الله دې درله د دې اجر درکړي چې ستاسو غونته ځوانان ژوندي دا ژبه او دا کلتور به انشاءالله چې دغه شانتې ژوندي وي او دا به وده مومي انشاءالله ډېره مننه الله هم ښه ساته الله هم خوشحاله ساته السلام علیکم